درنو او قدرمنو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د سوالګرو راټولول او د هغوی سره مرسته د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزې معاونیت ته مشري سپارل شوې ده. په همدې موخه نن په پلازمینه کابل کې له 400 اړمنو کورنیو سره چې د معذبې کمیټې لخوا مستحق پیژندل شوي وو مرسته ترسره شي. دا مرسته د محمد بن راشد المکتوم لخوا ترسره شوې چې دوی ته به توضیح شي. په ترسره شوې مرسته کې اوړه، غوړي، وریجې او نور اولیا خوراکي توکي شامل دي چې موخه یې د سوالګرو ملاتړ او د هغوی لاسنیوی دی. فرض ګڼم پر ځان وطنه افغانستان وطنه په موږ ګران ګران وطنه په موږ ګران خدمت دې فرض ګڼم پر ځان وطنه افغانستان وطنه په موږ ګران ګران وطنه په موږ ګران اوس د سپرلیو او ښکلا وطن شوي اوس د سپرلیو او ښکلا وطن شوي کډه کړه بار درنه خزان وطنه افغانستان وطنه افغانستان کډه کړه بار درنه خزان وطنه افغانستان وطنه افغانستان خدمت دی فرض ګڼم پر ځان وطنه افغانستان. د افغانستان اسلامي امارت په تیره بیا د کورنیو چارو وزارت د مخدره توکو سره د مبارزې معاونیت د تل په څیر هڅه کوي چې د ټولو اړمنو هیوادوالو غریب او ناداره هیوادوالو لاسنیوی وکړي. چې دغه د نن په پروګرام کې 400 اړمنو کورنیو ته خوراکي او ضروري توکي ورویشل کیږي چې دا د دې یو نمونه ده، یو مثال دی چې د مخدره توکو سره د مبارزې معاونیت د هیواد ټولو اړمنو کسانو ته رسیدګي کوي چې د هیواد په ګوټ ګوټ کښې اړمنو کسانو ته خوراکي توکي ورسیږي. موږ په دغه پروګرام کې چې هر چا مرسته کړې د هغو څخه منندوی مننه کوو. سیال غواړمه زردا نړۍ سره دې سیال غواړمه خدای دې آباد لرا ودان وطنه افغانستان وطنه افغانستان خدای دې آباد لرا ودان وطنه افغانستان وطنه افغانستان خدمت دی فرض ګڼم پر ځان وطنه افغانستان وطنه په موږ ګران